ښه راغلاست دوستانو. په پروټیکشن مونیټرینګ کې د ډیټا د راټولولو یو طریقه ده، یو اپروچ دی چې د KII په نامه سره یادیږي او پوره شکل یې دی کی انفارمنٹ انټرویو. کی انفارمنٹ انټرویو د کلیدي خلکو، هغه خلکو سره مرکه چې معلومات لري، هغه خلک چې د خپل ټولنې په وضعیت، په حال او احوال باندې تر هر چا ښه پوهیږي، هغې ته موږ کی انفارمنټس وایو. یعنې دا هغه خلک دي چې دوی د منطقې، د ټولنې او د شاوخوا د وضعیت په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات لري. کی انفارمنٹ انټرویو یا KII په پروټیکشن مونیټرینګ کې په دغه نیډ اسسمنټونو کې دا کومې سروېګانې چې کله کله د اړتیاو د موندلو په خاطر ترسره کیږي او په ریسرچ کې د کیفي ډیټا د راټولولو تر ټولو ښه طریقه ده. اوس راځو دې ته چې کی انفارمنټس څوک کېدلی شي، خصوصا په پروټیکشن مونیټرینګ کې په سروېګانو کې. کی انفارمنټس زموږ ستاسې دپاره هغه خلک دي چې هغه د منطقې او د ټولنې په وضعیت تر هر چا ښه پوهیږي. په دې کې د کلي مشران، په کلي کې که چیرې د صحي شورا یا د روغتیا شورا وي د هغې غړي، دولتي مسؤلین، د پوهنې د برخې مسؤلین، په یو منطقه کې کیدای شي د یو مکتب سرمعلم او یا یو استاد وي، مدیر. دا خلک د خپلې منطقې په اړه باندې په کافي اندازه معلومات لري او ماهرین، تجربه کاره خلک، ایکسپرټس چې موږ ورته وایو، دا کیدلی شي زموږ دپاره کی انفارمنټس اوسي. او د انجو د نورو مؤسساتو کارکوونکي زموږ دپاره کیدلی شي چې کی انفارمنټس اوسي. او په هغه منطقې کې چیرې داسې کسان وو چې هغه تجارت پیشه خلک وو، تجارت یې کاوه، هغه هم کیدلی شي چې د خپلې منطقې د خلکو او د هغې سیمې په اړه باندې په کافي اندازه معلومات ولري. او زموږ دپاره کی انفارمنټس زموږ بینیفیشري هم کیدلی شي، ځکه چې بینیفیشري زموږ ستاسې هغه کسان دي چې دوی متاثره سوي دي، یعنې مطلب دوی حالاتو متاثره کړي دي، متضرره سوي دي، دوی هم په دې وضعیت باندې تر هر چا ښه پوهیږي. نو دا سو KII او کی انفارمنټس ډېره زیاته